قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو د مذاکراتو دوام. سهیل شاهین وایي بین الافغاني مذاکرات له توافقنامې 10 ورځې وروسته کیږي. باندې توافقنامې په لاسلیک باندې خبرې کوو، نو امید شته چې زر لاسلیک شي. د آسیا زړه هیوادونو اتم کنفرانس ته د ولسمشر غني پرانیستونکې وینا. محمد اشرف غني وایي د سیاسي توافق لپاره د وسلوال طالبان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د جګړې پای ته رسولو لپاره باید داسې میکانیزم رامنځته شي چې طالبان قانع شي چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او له افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات ترسره کړي چې سیاسي توافق ترلاسه شي. او ایران ته د اسرائیلو نوی ګواښ. د اسرائیلو دفاع وزیر وایي سوریه به د ایران لپاره پر ویتنام بدله کړي. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1499 هجري لمریز کال د لیندۍ 18 او د 2019 میلادي کال د ډسمبر 9 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. بیان سید ادریس سادات. بین الافغاني مذاکرات د امریکا او وسلوالو طالبانو له توافقنامې 10 ورځې وروسته کیږي. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د توافقنامې له لاسلیک وروسته به تاوتریخوالي کم او پر امریکایي ځواکونو به بریدونه نه کیږي، خو عمومي اوربند چې افغان حکومت او امنیتي ادارې هم پکې شاملیږي له بین الافغاني مذاکراتو وروسته وشي. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر وایي له امریکا سره تر هوکړې وروسته به تاوتریخوالي کمیږي او امریکایانو ته به د وتو خوندي لارې ورکول کیږي. اټکل کېده چې وسلوال طالبان به له متحدو ایالتونو سره له توافقنامې وروسته اوربند وکړي، خو اوس ویل کېږي عمومي اوربند له بین الافغاني خبرو اترو وروسته کیږي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د کېدونکې توافقنامې له مخې به دواړه خواوې پر یو بل برید نه کوي، خو په دغه دوه اړخیز اوربند کې افغان حکومت او امنیتي ادارې شاملې نه دي. ویل کېږي بین الافغاني مذاکرات د امریکا او طالبانو له توافقنامې 10 ورځې وروسته په ناروې کې ترسره کیږي او د همدغه مذاکراتو په نتیجه کې به عمومي اوربند رامنځته شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي د سولې هوکړه نهایي شوې او په لاسلیک کېدو سره به بهرنیو ځواکونو ته د وتلو خوندي لار ورکول کیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلېږي. د کابل ادارې سره کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بین الافغاني مذاکرات به ژر د توافقنامې د لاسلیک نه وروسته شروع کیږي، نو په هغه کې به په د نور موضوعات ترڅنګ په اوربند باندې هم خبرې کیږي. څو وخت چې په هغه باره کې توافق ته ورسېدو په هغه به هم عمل شروع کیږي. کېدای شي دا 10 ورځې یا 2 هفتې. طالبان وایي له امریکا سره د سولې د نهایي شوې هوکړې یوه کاپي د قطر امریکایي لوري او طالبانو په اختیار کې ده. شاهین وایي هیله لري چې ژر دغه توافقنامه لاسلیک شي. په همدې توافقنامې په لاسلیک باندې خبرې کوو، نو امید شته چې زر لاسلیک شي. د طالبانو او متحدو ایالتونو ترمنځ د دوه اړخیز اوربند په اړه په کور دننه مختلف نظرونه دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د طالبانو او متحدو ایالتونو له مذاکراتو د دوی تمه ده چې په اوربند توافق وشي او له حکومت سره مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. په خطر کې له روانې غونډې زموږ تمه ده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د ټینګار په اساس په اوربند توافق وشي. دا خبرې باید له طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مستقیمو خبرو ته لار پرانیزي. له دې سره هممهال امریکایي چارواکي هم له طالبانو سره د سولې توافقنامې لاسلیک کېدو ته خوشبین دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان جګړه له پوځي لارې نه حل کیږي او که دوی یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان نور د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي، خپل سرتیري به وباسي.
تاسو د افغانستان یادونه وکړه. موږ هلته 18-19 کاله کېږي چې یو. د پرمختګ یوازینۍ لار سیاسي موافقه ده. که موږ د طالبانو اوسنی افغان حکومت او زموږ ترمنځ یوې سیاسي موافقې ته ورسیږو چې یقیني کړي افغانستان نور د تورستانو لپاره امن ځاله نه ده، دا یو ښه کار دی. په دوحه کې د طالبانو او متحدو ایالتونو د سولې توافقنامې د لاسلیک کېدو پر نیټه او تر لاسلیک کېدو وروسته یې د عملي کېدو پر میکانیزم مذاکرات داسې مهال دي چې په کور دننه لا هم د بین الافغاني ډایالوګ او بین الافغاني مذاکراتو لپاره د حکومت او سیاسي لورو ترمنځ همغږي نه تر سترګو کېږي. د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم وایي یوه تقلبي رایه هم ورته د منلو وړ نه ده. د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم د رهبرۍ شورا غړي وایي د کمیسیون د یکشنبې ورځې غونډې وښوده چې قانون ته درناوی نه لري او د کمیسیون په شمول ټول اړخونه باید په دې وپوهیږي چې دوی ته یوه تقلبي رایه هم د منلو وړ نه ده. د عبدالله په مشرۍ دغه ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو مشخص ټیم په ګټه پریکړه وکړي نو د هر ډول ستونزو د رامنځته کېدو ځواب به پخپله وایه. د ولسمشریزو انتخاباتو پر وړاندې د جنجالونو په دوام سره د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم د ټاکنو کمیسیون د یکشنبې ورځې ناستې په غبرګون کې وایي چې کمیسیون هیڅ قانون ته توجه نه کوي او پر پریکړو یې د قانون له مخې ملاحظات لري. دغه ټاکنیز ټیم د کمیسیون پرونۍ ناستې په اړه وایي چې کمیسیون د یکشنبې په ورځ واضح وښوده چې قانون ته درناوی نه لري. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د رهبرۍ غړي خبرداری ورکوي چې هیڅ تقلبي رایه ورته د منلو نه دي او د ټاکنو کمیسیون د خپل اصلي مسیر ته راوګرځي. یک رای تقلبی هم در این دور پذیرفتنی نیست. کمیسیون انتخابات تحت هر شرایطی که باشه مجبور میسازیم، مکلف میسازیم همین رای تقلبی را هم از دور خارج بکنن، از سیستم خارج بکنن. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم همداراز وایي چې د کمیسیون له لوري د یکشنبې ورځې ناسته مخکې له مخکې سازماندهي شوې وه. دوی وایي که کمیسیون د یوه ټیم په ګټه پریکړه وکړي نو په انتخاباتو به د خلکو باور له منځه لاړ شي او د هر ډول پایلو رامنځته کېدلو ځواب ویونکی به هم وي. اگر قرار به باشه که کمیسیون هیچ چیزی را نشنوه و حاضر نباشه که خواستهای معقول، مشروع و قانونی را به او تمکین بکنه و خواسته باشه که زیر بار یک طرف تصمیم بگیره، طبیعی است که او راه به جای نمیبره و مسئله میره به طرف برهم خوردن پروسه انتخابات. و د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پر کمیسیون د انتخاباتو له ترسره کېدو نه را په دې خوا د دغې پروسې د شفافیت په هدف نیوکې کوي، خو د دوی نیوکو ته کمیسیون تر اوسه رسېدنه نه ده کړې او ورځ تر بلې ټاکنیزې ستونزې مخ په پراخېدو دي. د سیاسي توافق حاصلېدو لپاره د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات وشي. ولسمشر اشرف غني د استانبول پروسې د اسیا زړه هیوادونو اتم کانفرانس ته د خبرو پر مهال وویل وسله وال طالبان باید قانع کړی شي چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې او د سیاسي توافق حاصلېدو لپاره د له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات وکړي. اشرف غني وایي د سولې توافقنامې ته رسېدل سیمه ییز ملاتړ ته اړتیا لري خو پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي. په ورته مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غونډې ته په خپل خبرو کې د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ د انتخاباتو پر شفافیت هم ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني د استانبول پروسې اسیا زړه هیوادونو اتم کنفرانس کې د ګډون په هدف د یو پلاوي په مشرۍ ترکیې ته تللی. په دې کنفرانس کې د اصلاحاتو، ترهګرۍ ضد مبارزې او سولې پروسې په اړه څرګندونې وکړې. محمد اشرف غني د خپلو خبرو پر مهال وویل چې طالبان باید قانع کړل شي چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او له افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو له لارې سیاسي توافق ته ورسیږي. د جګړې پای ته رسولو لپاره باید داسې میکانیزم رامنځته شي چې طالبان قانع شي چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او له افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات ترسره کړي چې سیاسي توافق ترلاسه شي.
ولسمشر غني د سولې توافقنامې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې هیوادونو ملاتړ ضروري بولي او په وینای ګاډي ګاټي باید ترهګرۍ ضد مبارزه چټکه کړي. اشرف غني وایي داعش تیر کال په ننګرهار کې لوی تهدید و چې د استخباراتي تحلیل، ولسي پاڅون کوونکو او هوایي ملاتړ په وسیله پای ته ورسول شو. د سولې توافقنامې ته د رسیدو لپاره د سیمې هیوادونو ملاتړ اړین دی، خو د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي او ګډې ګټې باید د ترهګرۍ ضد مبارزې برخه کې هلې ځلې چټکې کړي. تیر کال داعش په ننګرهار کې لوی تهدید و چې د استخباراتي تحلیل، هوایي ملاتړ او ولسي پاڅون کوونکو په مرسته له منځه یوړل شو. په ورته مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسیا زړه کنفرانس ته د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان په حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره باید مخلصانه هڅې وشي او دا ډول د افغانستان د ټاکنو شفافیت تامین شي. افغانستان د سولې او ثبات په لور ګام اخلي او موږ باید له دې بهیر سره مرسته وکړو او د افغانانو ترمنځ په ملي کچه خبرو اترو ته لاره هواره کړو. د افغانستان د انتخاباتو شفافیت باید تامین شي او ټول باید د پروسې شفافیت ته درناوی وکړي. ولسمشر غني د استانبول په روسي اسیا زړه کنفرانس ته د خبرو پر مهال ډاډ ښودلی چې یوې باعزته سولې ته د رسیدو په برخه کې حیاتي ګامونه پورته کیږي. امریکا له افغانستان وتونکي امریکایي پوځیان چین او روسیې ته په نږدې ستراتیژیکو سیمو کې ځای پر ځای کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویل وسلوالو طالبانو سره به د سولې هوکړه دوی ته دا فرصت ورکړي چې له دې ځایه وتونکي امریکایي پوځیان هغو سیمو ته ولېږدوي چې دوی په اوږدمهاله کې د ځان لپاره خطر ګڼي. د شنونکو په باور له دغو دوو هیوادونو نه د پنټاګون هدف چین او روسیه دی چې ناټو یې هم په خپلې وروستۍ اعلامیه کې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې له چین او روسیې نه د ناټو اندېښنې تکرار کړې. مارک سپیر وایي چې له افغان طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې توافقنامه چې دی ورته خوشبین دی، واشنګټن ته دا فرصت ورکوي چې له افغانستان نه ایستل کېدونکي امریکایي پوځیان د هغو هیوادونو په وړاندې ځای پر ځای کیږي چې واشنګټن ترې په اوږد مهال کې اندېښمن دی. دغه دوه هیوادونه چین او روسیه دي چې د افغانستان په سوله او منځنۍ اسیا کې ښکیل دي او ناټو یې هم په خپل وروستۍ اعلامیه کې د مخ پر ودې نفوذ له امله اندېښنه ښودلې ده. که موږ یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان نور د ترهګرو پټنځای نه دی، دا به موږ ته دا فرصت راکړي چې خپل سرتیري د هغو هیوادونو پر وړاندې ځای پر ځای کړو چې موږ یې د اوږد مهال لپاره په اړه اندېښنه لرو. شنونکي وایي چې مرکزي اسیا او چین ته د افغانستان د نږدېوالي له امله دا احتمال کم دی چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال دي چې ویل کېږي هند او اسرائیل په بدخشان کې د یو بل ولایت او په دویم قدم کې د مستقل دولت د رامنځته کولو په لټه کې دي. بلخوا په هلمند ولایت کې د ملي اردو پر کنډک موټر بم برید کې 15 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې وایي د برید په نادعلي ولسوالۍ کې د میوند 215 قل اردو د درېیمې لوا لومړي کنډک ته څیرمه شوی دی. د سرچینې په وینا یو مازدا ډوله موټر چې غوښتلی یا د قرارګاه ته ځان ورسوي د لومړي کنډک ساتونکو پیژندلی او ډزې پرې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر نورو سرچینو بیا ویلي چې په دې برید کې د ملي اردو 8 سرتیري وژل شوي وو، 15 نور ټپیان دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سهار د نادعلي ولسوالۍ په اړونده سیمه کې د ملي اردو پر پوسته د انتحاري برید له امله ګویا چې د کومنډویانو او سنګوریانو لسګونه تنه یې وژلي دي. څرنګه چې تاسو ته معلوم دی په دې سیمه کې د کومنډویانو او سنګوریانو یو تن هم موجود نه و. ستاسو دشمنان یو کاذب، دروغ او تزویر نه ډک تبلیغات کړی دی چې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. د ولایتونو د رایو له تفتیش پرته د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو اعلان افغانستان له خطرناک وضعیت سره مخ کولی شي. شنونکي او د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو استازي وایي د هیواد د شمالي ولایتونو د رایو له بیا شمېرنې پرته د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو اعلان نه یوازې د ټاکنو مشروعیت له منځه وړي، بلکې دغه چاره په لوی لاس د خلکو ترمنځ نفاق او ګډوډیو ته لار پرانیزي. د ثبات او همګرۍ ټیم وایي که یو ولایت هم پاتې وي د نتایجو اعلان غیر قانوني دی.
د ټاکنو کمیسیون له لوري د 7 ولایتونو د رایو له تفتیش او بیا شمېرنې پرته د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو احتمالي اعلان په کور دننه جدي اندېښنې راپورته کړي دي. شنونکي او د ولسمشرۍ ټاکنو د نمایندانو استازي وایي د معترضو نمایندانو د غوښتنو له په پام کې نیولو او د پاتې ولایتونو د رایو له بیا شمېرنې پرته د پایلو اعلان نه یوازې د ټاکنو مشروعیت له منځه وړي بلکې دغه چاره ښایي د یو بل بحران پیلامه شي. کمیسیون د انتخاباتو ذاتي خپل اعتبار او اعتماد له لاسه ورکړی او زه فکر کوم که دوی دا کار وکړه زه ډیر باوري نه یم چې دوی دا کار وکړی سي که دوی به پرون خو د ټاکنو تابوت خښ کړ له دې سره به یو ځای د افغانستان د ثبات تابوت او د افغانستان کې پر نو پایله دیموکراسي تابوت هم خښ او هر ناوړه عوامل به د دوی پورې تړاو ولري. د شنونکو په باور افغانستان د انتخاباتي بحران له امله په حساس پړاو کې دی او که د ټاکنو کمیسیون د افغانستان په شمال کې د 7 ولایتونو د برخلیک له معلومولو پرته نتایج اعلان کړي ښایي هیواد په یو بل پیچلي کړکېچ کې ښکیل شي. مردم رای دادن، اشتراک کردن و هم جز حوزه انتخاباتی است، جز مردم اینمی کشور هستند، رای دادن و حق دارن که نتیجه رای خود بفهمند. اگر کمیسیون انتخابات و باورمند هستم که چنین اشتباهی نمیکنن که بیان یک قسمت مردم باز رایشان و یا سرنوشتشان از این بحث انتخاباتی مجزا بسازن و برن به طرف یک حالتی که باز پس آن مدیریت کردنش برش بسیار مشکل و دشوار خواهد بود. د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم وایي چې له یو ولایت پرته هم د نتایجو اعلان مشروعیت نه لري. آنچه را کمیسیون انتخابات داره زمزمه میکنه که 7 ولایت یا نمیگذارن باز شماری شود و بهانه های دیگری که خوب ما باید نتیجه را اعلان بکنیم. صداهایی است که اگر بان هم کسی صدا را نشنید و آمد به اساس تقلب کدام تصمیم را گرفت باز معلوم است که مردم در برابرشان میسته و مردم خاموش نمیمانند. مردم نمیگذارن که حاکمیت بر اساس تقلب شکل بگیره، حاکمیتی که در 2014 شکل گرفت و مردم ما را در 5 سال گذشته بدبخت ساخته. د 7 ولایتونو د رایو له بیا شمېرنې پرته د پایلو احتمالي اعلان او دغه خبرداری داسې مهال دی چې له تیرو 2 اونیو را په دې خوا د هیواد په څو ولایتونو کې د معترضو نمایندانو او د هغوی د پلویانو بازداري روان دي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي یووالي حکومت له فساد سره په مبارزه کې ناکام دی. سرور دانش وایي افغان حکومت د فساد مخنیوي لپاره 11 ادارې جوړې کړي خو د عملي اقداماتو نه ترسره کېدو له امله حکومت له فساد سره مبارزه کې پاتې راغلی دی. په ورته مهال د افغانستان روڼتیا څار بنسټ وایي یو شمېر کړۍ د هغو ادارو پر وړاندې خنډ جوړوي چې غواړي له فساد سره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت مشران د ګڼو خبري غونډو پر مهال په تیرو 15 کلونو کې د فساد کموالي په تړاو څرګندونې کوي خو د 15 کلونو په تیریدو سره لا هم اداري فساد د افغانانو لپاره له سترو ستونزو ګڼل کیږي. د ولسمشر دویم مرستیال چې د فساد مخنیوي نړیوالې ورځې په تړاو یې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې نږدې 11 ادارې له فساد سره د مبارزې لپاره جوړې کړي خو هغه ډول چې اړتیا وه فساد له منځه نه دی تللی. سرور دانش وایي چې د عملي اقداماتو نه ترسره کېدو له امله د ملي یووالي حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې ناکام دی. در رأس همه موارد باید گفت که ما در نهادسازی و نظام سازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بوده ایم. ما با اینکه اقدامات زیاد و متنوع داشته ایم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشتند اما هنوز هم از یک نهاد دولتی مستقل عهدهدار مبارزه با فساد اداری برخوردار نیستیم. اداره بازرس متحد به تغییر فرهنگ فساد و مسئولیت از مجازات در ادارات دولتی خواهد بود و به منظور تحقق این امر به طور مستمر پیشنهادات اصلاحی را نیز ارائه خواهد نمود. دانش وایي چې افغان حکومت د فساد مخنیوي لپاره د یو کمیسیون په جوړولو کار کوي چې په رامنځته کېدو سره به یې تر ډیره د اداري فساد مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ چې ډیری وخت په حکومتي ادارو کې د شته فساد په تړاو پلټنې کوي وایي
چې یو شمیر کړۍ د هغو ادارو او اشخاصو مخنیوي کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره کار کوي. هستند افرادی که مانع ایجاد نهادهای مستقل و مانع نقش جامعه مدنی در این راستا می شوند. این که کمیسیون مبارزه علیه فساد بعد از 1 سال تصویب قانونش ساخته نشده دلیل عمده این مخالفت افراد هست که می خواهند این روند را به نفع سیاسی خود مدیریت کنند. په یاده غونډه کې د نړیوالو ټولنو او سازمانونو استازي فساد د افغانستان لپاره تر ټولو جدي ستونزه بولي او وایي چې لا هم د فساد له منځه وړلو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشتران د فساد له امله په بند محکوم شوي او ټاکنیز کمیسیونونه دي د نتیجو په اعلان کې شفافیت په نظر کې ونیسي. که ټاکنو کې فساد وشي نتیجه به ډیره بده وي. موږ او تاسې د دې شاهدان یو چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران د فساد له امله له بد سرنوشت سره مخ شول. د فساد مخنیوي لپاره افغانستان کې قوانین رامنځته شوي دي خو هغه څه چې نشته هغه د همدغو قوانینو عملي کول دي چې تر دا مهاله تر ډیره نه دي لیدل شوي. د وروستیو معلوماتو له مخې نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر دا مهاله افغانستان سره د خپلو مرستو په لړ کې نږدې 115 میلیارډ ډالر مرسته کړې چې ډیره برخه د بیا رغونې او تعلیم پر ځای د حکومتي چارواکو له لوري حیف میل شوي دي. د ننګرهار یو شمیر میرمنو په دې ولایت کې د نامنیو په غبرګون لاریون وکړ. دغو میرمنو چې د امنیتي اندېښنو په تړاو لاریون کې په سمبولیک توګه د ننګرهار د امنیت د جنازې تابوت په اوږو کړی وای. د ننګرهار اوسنی ناامنه وضعیت نور د منلو نه دی او له چارواکو د حالاتو د نه ښه کېدو په صورت کې د استعفا غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د یوې چاپخانۍ موسسې د وژل شوي مشر ډاکټر ناکامورا د قتل په تورو 2 تنه نیول شوي او په دې برخه کې نورې څېړنې هم دوام لري. جلال آباد ښار کې یو شمیر میرمنو د امنیتي اندېښنو په تړاو لاریون کې په سمبولیکه توګه د ننګرهار د امنیت د جنازې تابوت په اوږو پورته کړی دی. دوی چارواکو ته د مسؤلیت ګوته نیسي او وایي چې د امنیت خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. لاریونوال د ښار لومړۍ ناحیه کې د پی ام اس موسسې مشر ډاکټر ناکامورا وژل کېدو ته په اشارې وایي چې موجوده ناامنیو اندېښمن کړي او دغه حالات ورته نور په هیڅ ډول د زغم وړ نه دی. په دې وروستیو کې د ننګرهار د وضعیت خرابوالی په ننګرهار کې ناامني هدفي وژنې بیا په تیره په دې وروستیو کې د ناکامورا وژنه او د هدف کېدل ورسره نور ملګري او محافظین د ننګرهار ولس ډېر زیات خفه کړی. په تیره بیا موږ د ښځینهو په توګه چې دلته امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. دونه دا هیله لرو چې د موږ امنیت موږ ته د خپله یوه زمینه جوړه کړي. دغه راز لاریونوالو له مسؤلو چارواکو وغوښتل که ولسونو ته د امنیت په تامینولو بریالي کېدی نشي نو له خپلو دندو د استعفاوي وکړي. ننګرهار کې امنیت غواړو او ډېر تاوتریخوالی زیات شوی ده. د دې لپاره لکه ډاکټر ته یا بل ته ټولو لس ته خطر ده او د موږ له مرکزي حکومت نه او د ننګرهار له ادارې نه غوښتنه دا ده چې موږ ته امنیت ته پام وکړي. ډاکټر ناکامورا مړینې ډېر اندېښنه کړي او د ولس هم ډېر اندېښنه کړی او د ولس د دولتي چارواکو څخه مو دا هیله ده چې زموږ امنیت نه ساتي نو استعفا دې ورکړي. خو چارواکي د تیر په پرتله د ننګرهار اوسنی حالات د ډاډ وړ او د امنیت په ښه والي کې د پرمختګونو خبره کوي. د ننګرهار امنیت قمندان وایي چې د ډاکټر ناکامورا د وژنې په تړاو 2 تنه نیول شوي او د پیښې د څېړلو لپاره لا هم کارونه روان دي. ډاکټر ناکامورا پر تړاو باندې هم موږ پیشرفت کړی ده چې 2 نفره هم نیول شوي دي ولې هغه د تحقیق د لاندې دي چې د هغې په کورو کې سلاح وسایط مهمات نظامی یونیفورمونه دا وتې دي نو انشاءالله چې موږ پیشرفت مخکې روان ده. د جلال آباد ښار د امنیت په تړاو د ناکامورا تر وژل کېدو وروسته په چارواکو نیوکې زیاتې شوي او خلک له مسؤلو ادارو غواړي چې د ښار امنیت ته جدي پاملرنه زیاته کړي.
په همدې حال کې په کابل کې د جاپان سفیر وایي هیواد باید د ناکامورا ناتمام پروژې بشپړې کړي. نوموړي په کابل کې د افغانستان د آبادۍ د رښتینې اتل ناکامورا ژوند او خدمتونو ته د درناوي په پاره د ملي ثبات ټولنې لخوا جوړه شوې غونډې ته وویل چې هیواد باید په افغانستان کې د ناکامورا لخوا پیل شوې پروژې هرو مرو بشپړې کړي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مسؤلانو هم د ناکامورا پر مړینې خواشیني څرګنده کړه او ټینګار یې وکړه چې د قاتلان باید پیدا او مجازات شي. غونډه کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د ملي شورا ګڼو غړو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو غړو او د رسنیو کارکوونکو برخه اخیستې وه. د غونډې په پای کې د هیواد انځورګر حمدالله ارباب لخوا جوړ شوی د ناکامورا انځور د جاپان سفیر ته ډالۍ شو. ناکامورا دا ثابت کړه چې جاپانیان وطن سره مینه لري. دا ثابت کړه چې جاپانیان انسانیت سره مینه لري. او دا ثابت کړه ناکامورا چې جاپانیان بشریت سره مینه لري. او دا ثابت کړه چې دوی د فقر نه رنګ جوړي، ځکه د فقر په وړاندې سالمه مبارزه پیل کړې وه. نو زه نن هغه څه غواړم چې یاداوري وکړم، هغه دا چې د جاپان د خلکو همدارنګه د دوی مرسته همیشه غیر سیاسي وه. د افغان ولسي جرګه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي لانجې د حل پر ځای 3 لکو جنجالي رایو ته د اعتبار ورکولو هڅې کوي. د ولسي جرګې غړي د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون نیوکه کوي چې له ټاکنیزو ډلو سره په ناسته کې د انتخاباتي بنسټ ماتولو پر ځای 3 لکو جنجالي رایو ته د اعتبار ورکولو هڅې کوي. د جرګې غړي په فاریاب، تخار او فراه ولایتونو کې امنیتي ګواښونه اندېښمنونکي بولي. په ورته مهال وکیلان په قطر کې د وسله والو طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د سولې مذاکراتو د هیلهمندۍ ښیي او د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار کوي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. بهرنۍ خبرونو ته ښه راغلاست. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي ایران په لبنان، غزه، عراق او سوریه کې د پوځي حضور د پیاوړتیا له لارې غواړي چې د دوی له هیواده د اور کړۍ تاوه کړي، خو دوی به سوریه د تهران لپاره پر ویتنام بدله کړي. دا زیاتوي چې پوځ یې د ایران له اړخه د پیښو ګواښونو د مخنیوي لپاره هر ډول اقداماتو ته چمتو ده. تر دې یوه ورځ وړاندې د اسرائیلو بهرنیو چارو وزیر هم ویلي ول که پوه شي چې ایران اټومي وسلې جوړوي نو برید به پرې لومړی وکړي. له دې سره سم اوسنۍ خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا